سره مرسته د شهاب صاحب راتګ په افغانستان کې څنګه یو شخصیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شهاب صاحب چې دا حاجي شاه محمد شهاب د افغانستان یو له تجارانو له سوند افغانانو نه ده چې په تیر شل کلن انقلاب کې د خپل افغانانو له څنګ لرې نه ده پاتې شوی. اگر که فزیکي ډول دی مهاجرو په دلته له شهیدانو سره یتیمانو سره متعددو مدرسو سره په افغانستان کې له افغانستان نه د باندې کومکونه کوي او اوس افغانستان ته ښه راغلاست وایو. او دغه ملت چې دا کوم دلته د پذیرایي ته راغلی دا د دې شخصیت نمایندګي کوي چې د له خلکو سره په خپلو مصارفو په خپلو شخصي بودیجې نه زما په شمول د ډېرو افغانانو سره په هر سخته کې مرسته کړې ده. خاص کر د یتیمانو سرپرستي د هغوی کفالت یو له هغو خدمتونو ده چې د ستایلو ده او د مدرسو کفالت یې همداسې د مجاهدینو تر څنګ په سخت وخت کې درېدلی. هغه خلک چې د کابل د ادارې او د امریکایي اشغال له ویرې نه له هېواده بهر تللي وو د هغوی ښه خدمت کړی ده. استعدادونه یې ځان سره ساتلي وو. هغه کدرونه چې په هېواد کې د ژوند کولو وخت نه درلوده یا خطر ورته هغه ټول استعدادونه د ځان سره ساتلي په خپلو شخصي مصارفو په هغه کې د پوهنتون استادانو سیاسي شنونکي خبریالانو انجینرانو دا ټول په خپلو شخصي مصارفو د ځان سره ساتل په هر ځای کې مرستې ته ورزنګل. نو نن هېواد ته راتګ هرکلی بولو او په نورو افغان تجارانو باندې غږ کوو چې هغوی هم خپل هېواد ته راشي. دا هېواد ته همدغسې به یې مونږ هرکلي ته راځو انشاءالله. ډېره مننه.
الحمدلله چې الہ العالمین په نصرت باندې افغانستان بیا د سپینو بیرغونو او د لا اله الا الله محمد رسول الله د سوري لاندې په شرعي حکم باندې د شریعت په نفاذ باندې افغانستان بیا الله پاک نازاو. نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، افضل الحمدلله الہ العالمین بیا دنیا ته وښوده چې دغه مجاهدین دا خړ پړ دغه چې دوی ورته وحشیان ویل نن الحمدلله د دنیا قهرمانان دي. الحمدلله د الله نه ډیر راضي یو او ډیر زیات راضي یو، حتی چې موږ ته د خوشحالتیا نه ژړا راځي چې خدای پاک موږ ته دومره غټ نعمت را په برخه کړ. تکبیر، الله تکبیر، الله اکبر. الحمدلله په دنیا کې بیا افغانان بیا مسلمانان ټول دنیا امپراتوري نه مقبره د امپراتوري جوړه کړله او افغانستان یو اسلامي افغانستان کړ. تکبیر، الله اکبر. الله دې موږ او تاسو ټول په اتفاق لري، الہ العالمین دې په اتفاقی نه راولي. الله دې افغانستان موږ او تاسو باندې جوړ کړي. امين. تاسو کابل ته